ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او تفسیر او ترجمه ټولو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمه دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ورځ مو په خیر پیل کړې وي او د صحت جامه په تن ولرئ. د سورة البقره په دې آیت کې رب العالمین جل جلاله د حضرت آدم علی نبینا وعلیهم الصلاة والسلام ذکر کوي. د آدم علیه السلام د پیدایښت بیان دی. وروسته د دې نه چې مخکې په توحید باندې بیان وشو، د منافقینو او د مشرکانو په بعضې خرابو اعمالو باندې ردونه وشو، او د هغې نه بعد اوس د ځمکې کې اولنی خلیفه حضرت آدم علیه السلام د پیدایښت بحث او بیان کوي. نعمتونه دوه قسمه دي. یو هغه چې لیدل کېږي په سترګو لکه خوړل، سکل، ګرځېدل، او دویم داسې نعمتونه دي چې هغه په نظر نه راځي لکه عزت، خوشحالي، علم. دې ته معنوي نعمتونه وایي. چې هغه په نظر نه راځي لکه انسان نه پوهېږي زه څومره عزتمن یم، انسان نه پوهېږي چې زما څومره خوشحالۍ په نصیب دي، انسان نه پوهېږي چې د علم اندازه مې کوم ځای پورې ده. دا درې واړه داسې نعمتونه دي چې دې ته معنوي نعمتونه وایي. نو اولنی نعمتونو ته سوري نعمتونه وایي، او مخکینی آیتونو کې سوري او ظاهري نعمتونو بیان وشو. په دې کې معنوي نعمتونه الله تعالی بیانوي په انسان باندې. مخکې وویلې چې ما تاسو پیدا کړي یئ او ستاسو پلاران او نیکونه. دلته اوس وایي چې ستاسو د ټولو پلار حضرت آدم علیه السلام د هغه پیدایښت هم ما کړی او هغې ته عزت هم ما ورکړی، نو باید چې تاسو شکرګزاري زما وکړئ. او هغې ته آدم علیه السلام ته چې الله فرمایي ما کوم نعمتونه ورکړي تاسو پې فخر وکئ، ځکه هغه ستاسو پلار دی او د داسې بابا اولاد یئ چې هغې ته مې علم هم ورکړی، ځکه فرښتې په دغه میدان کې وروسته راغلل او آدم علیه السلام په هغې علم کې الله تعالی پورته راوړه او مسجود الملائکه مې وګرځو. الله وایي فرښتو ته مې ویلې چې سجده وکئ. نو خلاصه د کلام دا شوه چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا که، نو فرښتو نه مشوره واخسته، رایه یې ترېنه واخیستله. نو فرښتو ورته وویل چې اتجعل فیها، ته په دې ځمکه کې داسې مخلوق پیدا کې چې هغه به خونریزي کوي او فساد به کوي، نو داسې خلک دا به په ځمکه کې څنګه خلافت وکړي؟ نو د دې وجې نه الله تعالی بیا ورته جواب د هغې حکیمانه کوي چې تاسو نه پوهېږئ او زه پوهېږم. نو د هغې باره کې فرښتو ته الله تعالی حکیمانه جواب ورکړی. وَإِذ یاد کا هغه وخت قاله چې وویلې ربک رب ستا للملائکتې فرښتو ته انی جاعل یقینا زه پیدا کوونکی یما فی الارض په ځمکه کې خلیفتن د یو نایب، د یو نائب پیدا کوونکی یما په دې ځمکه کې. نو الله تعالی ورته ویل چې په ځمکه کې زه یو خلیفه پیدا کوم. قالو ویلې ورته فرښتو اتجعلو آیا پیدا کوې ته فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد کوي فیها په دې ځمکه کې ویسفک الدماء تویوي وینې په ناحقه سره
ونحن مونږه نسبحو تسبیح وایو بحمدک سره د ثناستا ونقدس لک پاکی بیانو تعالی را. قال اویل الله تعالی انی اعلم یقینا ز پوهیږم ما پاغې څه باندې لا تعلمون چې تاسو پاغې نه پوهیږئ. نو د فرښتو نه الله تعالی پوښتنه وکړه چې په ځمکه کې زه یو نائب پیدا کوم. فرښتو ورته جواب ورکړه چې ته په ځمکه کې هغه څوک پیدا کوې چې هغه فساد به کوي او وینې به تویوي. نو فرښتو دا خبره ولې وکړه؟ نو علما کرام وایي چې فرښتو ځکه دا خبره وکړه د دې نه وړاندې په ځمکه د پیریانو حکومت و هغې فسادونه کړي. نو فرښتو قیاس د انسانانو په شیطان په پیریانو باندې کړی چې څنګه پیریانو فسادونه وکړه نو دغسې به دویم فسادونه وکړي. نو یا خو قیاس په پیریانو باندې دی یا یې استنباط د خلیفې ټکي نه کړی. دا د خلیفې ټکی چې دی الله تعالی وایي چې زه په ځمکه کې یو خلیفه جوړوم. نو خلیفه قاضي ته م وایي او د قاضي کار دا وي چې دوه کسان جنګ وکړي نو قاضي ته خپله خبره واوري، قاضي په منځ کې فیصله کوي. نو فرښتو ویلې چې دا خلیفه پیدا کېدل نو دا خو به د جګړو فیصله چې کوي نو یا الله په ځمکه کې هغه څوک پیدا کوي چې فساد به کوي. دا دوه خبرې علما کرامو په تفاسیرو کې د فرښتو د جواب په حق له کړی. نور هم شته. الله تعالی د هغې جواب کوي چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم خو تاسو نه پوهېږئ. بله دا ده چې فرښتو دا خبره ځکه وکړه چې اله العالمین جل جلاله ته خپل هغه عاجزي ښکاره کړې ده چې الهه ونحن نسبح بحمدک، مونږ خو ستا ثنا هم وایو ستا تسبیح هم وایو. الهه مونږ د تسبیح دپاره ډېر لایق یو ځکه الله تعالی دوه قسمه مخلوق پیدا کړي مخکې د انسان نه چې یو ډېر پاک مخلوقو الله تعالی د هغې صفت په خپله بیانوي چې فرښتې دي او بې ګناه مخلوق دی، ګناه نه کوي. الله د هغې صفت داسې کوي چې فرښتې داسې خلک دي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. الله فرمایي فرښتې داسې دي چې د الله د حکم نافرماني نه کوي او هغه څه کوي چې دوی ته د څه خبرې حکم د رب العالمین جل جلاله د طرف نه شوی وي. نو فرښتې پاک طبیعته او یو تابعدار مخلوق دی الله دوی پیدا کړل. دویم قسم مخلوق الله تعالی پیدا که هغې ته شیاطین وی پیریان چې هغوی کې د شر ماده ډېره ده، ټول شر دی، شیطان ټول شر دی. نو فرښتو هغې دلته د انسان قیاس هغه په پیریانو باندې کړو. نو الله تعالی د دې په ځای باندې یو داسې مخلوق پیدا که چې هغې ته انسان وی. دې کې ماده د خیر هم شته او ماده د شر هم پکې شته. چې کله دغه انسان پیدا شو دې کې الله تعالی دا دوه مادې کېښودلې چې دا به خیر هم کوي او شر به هم کوي. اوس چې کله انسان د خیر کار وکړي نو د فرښتو نه بهتر مخلوق دا دی. او که چېرته د شر طرف ته وړې د الله مکه نو بیا شیطان هم ترې نه پناه غواړي، بیا داسې حده پورې ورانې شروع کړي. نو الله تعالی په انسانانو کې دواړه مادې ایښي، هم ماده د خیر هم ماده د شر. بله خبره دا ده چې الله تعالی د دې پیریانو نه د فرښتو نه چې مشوره اخلي نو مشوره خو اعتراض د خبرې دا دی چې مشوره خو په دوه حالاتو کې اخیستل کېږي. یا خدا چې دا سړی کم فهمه وي کم علمه وي نو د چا نه مشوره واخلي چې ما ته لاره وښیه. او الله هغه دا صفت لري چې عالم الغیب والشهاده، الله تعالی عالم په غیب او په ښکاره دی. نو دې ته د مشورې څه ضرورت؟ بیا ولې مشوره اخلي د فرښتو نه؟ دویم مشوره چې اخیستل کېږي نو هغه د شریکوان نه اخیستل کېږي چې صاحب دا ما سره مال کې شریک دی نو زه ترې نه ځکه مشوره اخلم چې ګټ او تاوان هم سره شریک دی. نو الله تعالی سره خو څوک شریک هم نشته نو فرښتو نه ولې مشوره اخلي؟ جواب د خبرې علما کرام داسې کوي چې الله تعالی د دوی نه مشوره نه ده اخیستې خو دا شکل یې د مشورې ورته ورکړی، دا صورت یې د مشورې ورته ورکړی. نور الله تعالی د دوی نه مشوره نه ده اخیستلې، دا موږ ته طریقه ښیي چې ای انسانانو تاسو چې کوم کار کوئ نو مشوره پکې وکئ. مشوره کې ستاسو دپاره خیر دی. لکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک مشورې ته ضرورت نه و ولې هغې ته به وحی آسماني راتله، خو لیکن بیا مشوره کوي د څه دپاره؟ د دې دپاره چې زما نور امت ته په دې کې درس پروت دی چې پیغمبر مشوره کوي نو تاسو خو به ضرور کوئ. دریم جواب علما داسې کوي چې الله تعالی لا انسانان په دنیا کې نو پیدا کړي نو فرښتو یوه خبره ذهن کې ګرځېدلې او هغې داسې ویلې
چې چیرې به الله تعالی داسې مخلوق پیدا نه کړي چې هغه به زمونږ نه عزتمن وي او زمونږ نه به عالم وي. دا خبره فرښتو خپل مجلس کې وکړه. رب العالمین جل جلاله د هغوی نه مشوره واخیستله، پوښتنه ترې نه کوي چې د فرښتو هغه خیال معلوم کړي چې د انسان په پیدا کولو کې د دوی څه شی خیال دی. الله مشورې دپاره نه دی اخیستی. یا وایي چې فرښتو دا خبره دې دپاره وکړه چې الله فرښتې خو بې ګناه مخلوق دی، ربه ته دوی ته د ځمکې خلافت ولې نه ورکوې چې داسې یو انسان ته ورکوې چې هغې کې ماده د خیر هم دی او د شر هم دی. الهه په حکمت نه پوهېږو، په دې حکمت یې مونږ پوهې که چې دا ولې پیدا کوې. نو الله تعالی جواب ورکوي انی اعلم ما لا تعلمون. ځکه دا مشوره د مشورې په طور الله تعالی د دوی نه خبره واخیستله. نو رب العالمین جل جلاله فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه، زه ګرځونکی یم په ځمکه کې خلیفتن د یو نایب. مفسرین کرام وایي چې کله الله تعالی د آدم علیه السلام د پیدا کېدلو اراده وکړه نو جبریل امین یې ولېږه د اطرافو د دنیا نه چې خاوره راوړه. هغه چې راغی ځمکې نه خاوره اخلي، ځمکه ورته جواب ورکوي چې ګوره انسان الله پیدا کوي، دغه انسان به بیا نافرمانی کوي او د هغې نافرمانۍ د وجې نه به جهنم عذاب خوري، جهنم ته به ځي عذاب به خوري. نو د دې د وجې نه چې انسان زمانه جوړ دی نو ما ته به سزا راکول کېږي. شکایت یې وکړه. نو جبرائیل همداسې لاړ، الله تعالی میکائیل علیه السلام راولېږه، هغې سره هم داسې معامله وشوه. اسرافیل علیه السلام یې راولېږه، هغه سره هم داسې معامله وشوه. ځمکې ورته شکایت وکړه. اسرائیل علیه السلام چې راولېږه هغه ته هم ځمکې داسې وویلې، خو اسرائیل علیه السلام ورته یو خبره وکړه، منم چې دا کار به داسې کېږي مګر دا حکم د الله دی او ستا د شکایت نه د الله حکم مخکې دی. خاوره یې واخیستله او لاړ. همدغه وجه وه چې الله تعالی بیا هلته د عزراییل نه پوښتنه وکړه ځمکې خو څه ونه ویلې؟ وایي دغه خبره یې راته وکړه. الله تعالی ویل چې خاوره تې تا راوړې نو روحونه به هم اوس ته اخلې، خاوره تا راوړې نو روحونه به هم ته اخلې. بیا دغه خاوره چې کله هلته ویوړلی شوه 40 ورځې په دې باندې باران وشو، نو یو کم 40 ورځې په ده باندې د خفګان باران وشو او یو ورځ پې د خوشحالۍ. همدقه وجه ده چې انسان ډېر وخت خفه وي او لږ وخت خوشحاله وي. علما وایي د دې اصل راز هلته دی چې 9 ورځې په دې باندې د خفګان باران شوی او یو ورځ پې د خوشحالۍ، نو ځکه دی ډېر خفه وي او لږ خوشحاله وي. د دغې باران نه پس دا خټه جوړه شوله، یعنې د خټې شکل جوړ شو او هغه خټه هغه بوی وکړه چې قرآن عظیم الشان په حمأ مسنون سره یادوي. بیا الله تعالی فرښتو ته حکم وکړه چې دا لمده کوي، نو فرښتو بیا هغه ومږله، نو بیا د هغې خټې نه طین لازب جوړ شو لکه ربړ غوندې. بیا د هغې نه پس د حضرت آدم علیه السلام په دغې وخت کې د کودړي په شکل باندې و. امام برویسی رحمه الله فرمایي چې انسان د پښو نه تر مرۍ یعنې تر ستونې پورې فرښتو جوړ کړی د الله تعالی په حکم باندې، یعنی حضرت آدم علیه السلام د خپو نه واخله تر ستونې پورې فرښتو د الله په حکم جوړ کړی او سر د آدم علیه السلام الله په خپله جوړ کړی. نو د دې وجې نه په سر کې حکمتونه د انسان ډیر دي. فلاسفه چې ورته وایي ساینسدانان، د یو ځل راغون شو چې موږ یو انسان جوړو او د دې انسان غوندې کارونه به کوي. د دې فلاسفو ساینسدانانو مر یو کار کې کاري اتفاق یې وکړه چې یو انسان جوړو، نو اول یې د انسان مازغه راواغستل او په هغې باندې تحقیقات شروع که. نو چې تحقیقات شروع که یوازې د انسان په مازغو کې 1,12,000 رګونه هغه د انسان په دې مغزو کې الله تعالی پیدا کړي. 1,12,000 رګونه الله تعالی یوازې د انسان په مغزو کې الله پیدا کړي. نو چې نقشه جوړه کړل او په هغې کې هغه رګونه واچول 1,12,000 رګونه چې برابر کړه، نو 4 جریبه ځمکه کې د هغې نقشه راغله، ځکه نقشه بیا وخت نیسي. نو هغه نقشه چې 4 جریبو کې راغله، دوی سوچ وکړو چې اوهو یوازې سر دومره په 4 جریبه کې نقشه راغی، نو انسان خو چې مونږ جوړ کړو دا ټول وجود، نو دا خو به تیار غري، نو لاس په سر شو تی نه چې بس دا کار زمونږ د وس نه دی، دا د الله قدرت دی. ځکه الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
که تاسو د الله تعالی نعمتونه وشمارئ شمارلی نشئ. دا هر یو رګ رګ دی د رب العالمین جل جلاله یو نعمت دی که ته پوهېږي. نو چې کله بدن مبارک د آدم علیه السلام برابر شو نو د طائف او د مکی مکرمې ترمنځ یو کنده ده، هغې ته وادي النعمان وایي. هغه وادي النعمان کې د آدم علیه السلام بدن مبارک پروتو، بی روحه، روح پکې نه و. فرښتو به د حضرت آدم علیه السلام د دغې نقشې او د دغې بدن خدمت کو، د ده په خدمت کې لګېدلي او د دې آدم علیه السلام د بدن نه لږه خټه اضافه شوه. هغه خټه چې د دې دپاره هغه ګلی شوې وه، نو هغې نه الله تعالی د هغې پاتې شوي خټې نه الله تعالی د قجورو ونه جوړه کړه. نو د قجورو ونه هغه د انسان سره مشابهت ډیر لري. دې وجې نه یو ورځ رسول الله مبارک یو ځل صحابه کرامو ته وایي ای صحابه هغه کومه ونه ده چې د انسان سره مشابهت ډیر دی. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې هغه ونه د قجورې ده. ما ته معلومه وه خو ما څه ونه ویلې. د حیا نه مې غږ ونه کړ ځکه چې د رسول الله مبارک په مجلس کې لوی لوی صحابه کرام ناستو، هغې نه حیا راغله. نو ما ورته ځکه ونه ویلې چې دا د قجورو ونه ده. لږ ساعت غلي وو، صحابه کرامو هېڅ هم ونه ویلې، رسول الله مبارک ویلې هغه د قجورو ونه ده. دا مشابهت د انسان سره څنګه دی؟ نو یو څو علماو ذکر کړي، تاسو پې سوچ وکئ. هغه نښې په دې ونه کې شته. اول د انسان په بدن باندې ویښته دي او د قجوري ونې باندې هم ویښته وي. که تاسو کتلي د قجوري په دې ډډ باندې ویښته دي، دا مشابهت د انسان سره دی. دویم مشابهت دا دی که انسان نه لاس پرېږ کې یا غوږ پرېږ کې نو انسان مړ کېږي نه، خو که سر ترې نه پرېږ کې نو هغه مړ کېږي. همدغسې قجور هم ده، که د دې نه دا څانګې دې خوا هخوا ووهې نو دا وچېږي نه، مګر که سر دې ترې ووهه دا وچېږي. نور ونې داسې نه دي، نور ونه چې سر ووهي هغې بیا لاندې نه بچي کوي، هم دې ډډ کې بچي کوي. ولیکن د قجور ونه کې دا صفت دی، دا مشابهت د انسان سره. دریم دا چې د انسان په بلوغ کې چې بلاغت ته رسي هم څه زمانه لګېږي، څه وخت لګېږي. او قجوره هغه هم دغسې د زر تر زره میوه نه نیسي چې تر څو پورې بلوغ ته رسیږي وخت پکې لګېږي. نو د حضرت آدم علیه السلام وجود مبارک چې برابر شو نو یو ورځ شیطان را روانو، 1,00,000 فرښتې ورسره وي. وایي دغه وخت کې د شیطان سره د ځمکې او د اول اسمان مشري وه، د ټولو نه د ځمکې او د اول اسمان. دی را روان دی، څو فرښتې د آدم علیه السلام د وجود خدمت کوي او پاکوي یې. شیطان پوښتنه وکړه دا څه شی دی؟ نو شیطان په زړه کې داسې وویل چې د الله په ځمکه که دا انسان حاکم شه او په ما یې حکم وکړه نو زه به یې نافرماني کوم، او که زه په دې انسان باندې حاکم شم زه به ورسره ظلم کوم. همدقسې وشوه. ګوره چې آدم علیه السلام حاکم شو نو دی مخالفت وکړه او ظلم خو هم د انسان سره کوي، د غلطو خبرو حکم کوي. نو وایي د هغې نه بعد د خپل هغه حسد داسې ښکاره که بغض چې لاړې په حضرت آدم علیه السلام باندې واچولې. نو د هغه لاړې د آدم علیه السلام په خېټه مبارک باندې پرېوتلې. نو الله تعالی جبرائیل علیه السلام راولېږه چې ای جبرائیله لاړ شو د دې لعین دا لاړې لرې که د حضرت آدم علیه السلام نه. نو جبرائیل علیه السلام هغه لاړې لرې کړلې، خو لږه غوندې خټه ورسره هم د دې خېټې نه پورته شوه. نو علما وایي دغه وجه ده چې د انسانانو په خېټه کې د نوم ځای کند دی. دا هغه کنده ده چې د شیطان لاړې دلته پرېوتلې وي او حضرت جبرائیل امین هغه لرې کړې وي، لږه غوندې خټه لرې شوې وه. نو د ده په خېټه کې اوس هغه کنده غوندې موجود ده. بیا وایي د هغې نه پس چې دغه لاړې وغورځېدلې نو هغې سره چونکې لږه خټه هم جګه شوې وه، خو هغې خټې سره د شیطان لاړې مې نو وي د دې نه الله سپی جوړ کړه. نو سپی هم انسان ته په بعضې کارونو کې ورته دی. علما لیکي سپی 3 صفاته لري. یو د شپې خوب نه کوي، نو چې دا خوب نه کوي وي دا د جبرائیل علیه السلام د ګوتې هغه اثر دی، ځکه فرښتې هغې د رب العالمین جل جلاله په عبادت کې په ورځې لګیا وي. دویم چې کوم صفت په سپي کې علما کرام ذکر کوي هغه دا چې ډېر وفادار دی، د انسان سره ډېر وفا کوي، ځکه دا د انسان د جز نه جوړ دی. هغه خټه په ده کې لږه هغه ګلی شوې ده او دې کې پرته ده. بله ده دریم صفت پکې دا دی چې ته ورته څه مه وایه خو دا غپېږي. نو وایي دغه
اثر پکې د شیطان د لاړو دی چې د شیطان لاړې پکې یو ځای دي نو که ته غواړې که نه غواړې د دې وجې نه اکثره خلک په وفادارۍ کې سپی په اشعارو کې هم ذکر کوي زه ستا د دربار سپی یم او زه دا یم او زه هغه یم چې بیا پوښتنه ترې وشي وایي دا وفادار دی ځکه یوازې وفا په دې کې نه په ډېرو څیزونو کې شته خو لیکن دا خلک ډېر یادوي ولې دې کې په نسبت د نورو وفا ډېره ده نو د هغې نه بعد د آدم علیه السلام په بدن کې روح واچول شو نو چې روح واچول شو امر ورته وشو دې روح ته چې دې کې وردن نشه نو هغه روح انکار وکړه روح انکار ولې وکړه جواب کوي یا الله دا څومره جوور دی او څومره تیاره ده په دې کې نو الله تعالی په زور وردن نه که چې دا روح د انسان په وجود کې وردن نشي نو علما کرام فرمایي چې کوم څیز الله تعالی په هغې کې په زوره داخل که نو هغې کې الله تعالی ورته خوند کېښوده نو اوس روح په دې بدن کې دومره خوشحاله دی چې اوس راوځي نه دا د الله تعالی عظیم نظام دی چې څه شي کې خفه انسان یا څه شی پکې خفه الله ورته هغې کې خوشحالي ورکوي نو اوس روح مخکې خفه و خو چې کله الله تعالی د بدن کې وردن نه که نو رب العالمین جل جلاله د هغې نه بعد ورته خوشحالي ورکړه د دې یو څو مثال علما ذکر کوي حضرت یوسف علیه السلام چې ورونو کله کوی ته وغورځاو ډېر خفه رب العالمین جل جلاله د دغه خفګان نه وروسته ورته خوشحالي ورکړه ځکه د الله قانون دا دی چې خفګان پسې خوشحالي ورکوي ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود اور کې غورځاو ابراهیم علیه السلام ډېر خفه و وروسته د خفګان الله تعالی خوشحالي ورکړه نو چاته نه پوښتنه وکړه چې ژوند کې در باندې چیرته خوشحاله ورځې راغلي نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې د الله په ذات قسم چې کمې ورځې په اور کې ما خوشحاله تېرې کړي الله تعالی را باندې په خوشحالۍ تېرې کړي هغه چې خوشحالي را باندې بیا په ژوند کې رانغله مقصد دا دی چې انسان کوم ځای ته خفه الله یې هلته خوشحالوي موږ تاسو قبر ته خفه یو امید دی چې الله به ملته خوشحاله کړي او الله تعالی مو دې خوشحاله کړي رب العالمین جل جلاله دې وکړي چې د ټولو مسلمانانو څومره مؤمنان مسلمانان دي الله تعالی د عذاب قبر نه سره زمونږ محفوظ کړي نو امید دی د الله تعالی نه چې الله به ملته خوشحاله کړي نو آدم علیه السلام کې روح واچول شو نو چې روح پکې واچول شو ان الانسان خلق هلوعا انسان د سیده چې تلوار کوي نو آدم علیه السلام پاسید چې دومره حرکت یې وکړو چې د خپل د خپو هغه انداز ته ورسېده بیرته راتاو شو نو چې بیرته راغی د هغې پوزې انداز خپل هغه ځای ته چې را ورسېد نو هلته انټوشی یې وکړه څوک ورته پرنجی وایي نو آدم علیه السلام وویل الحمدلله نو رب العالمین جل جلاله ورته وویلې ولهذا خلقتک دې دپاره مې ته پیدا کړی چې ته زما حمد او ثنا ووایې نو همدغه حکم اوس مونږ ته الله تعالی په شریعت پیغمبري صلی الله علیه وسلم کې دا حکم مونږ ته هم دی چې تاسو کله پرنجی وکئ نو الحمدلله ووایئ او دا ولې ووایئ وایي دا د درې وجو نه ویلی کېږي اوله وجه دا ده چې انسان پرنجی کوي نو د زړه حرکت دغې وخت کې ودرېږي نو چې تا پرنجی وکړه داسې شوه لکه الله تعالی چې درته نوی ژوند درکه ځکه زړه د حرکت شروع که بیرته نو الحمدلله ووایه که چېرته زړه د حرکت نه وی شروع کړی او په دې کې مړه وی نو خو څه به دې کړي وو نو چې الله تعالی دوباره ژوند درکه نو الحمدلله ووایه دویم دې سره ساه بندېږي دا پرنجی چې انسان کوي دې سره ساه بندېږي نو علما وایي کم داسې ساه دې بنده پاتې شوی وی او الله درته مرګ در کړی وی نو الله نه بیا پوښتنه چا کړې وه خو چې مرګ یې در نه که او دغه پرنجی دې په صحیح ترتیب باندې وکړه دوباره زندگی الله تعالی درکړه نو الحمدلله ووایه دریم انسان چې کله پرنجی کې تاسو د دې شکل ته کتلی شکل ډېر بدل شي بد ښکاري خوله یې بې رقمه کولاوه شي او سترګې هم داسې بې رقمه غوندې شي نو که رب العالمین جل جلاله غوښتلی خو همدغسې بدرنګه به یې پرېښودلی وي خلکو به درنه بیا کرکه کوله چا به هم در سره بیا ډوډۍ نه وی خوړلی نه به در سره چا زندگی تیره کړی وی خو چې ستا شکل داسې خراب شو بیرته الله تعالی ستا هغه ښکلی شکل درکه نو اوس الحمدلله ووایه چې الله تعالی درته ښکلی شکل درکه نو د دې نه بعد چې کله آدم علیه السلام پې روح واچول شو نو بیا څلورم جنت ته بوتلی شو جنت عدن ورته وایي جنت عدن ته بوتلی شو نو دا مؤرخین و علماو دغسې ذکر کړي تفسیر قرطبي یا نور تفاسیرو داسې ذکر کړي د تاریخ نه دغه واقعات داسې راغستلي قرآن عظیم الشان کې ښکاره داسې تفصیلا واقعه خو د آدم علیه السلام ذکر نه ده مګر مؤرخین و علما کرامو داسې ذکر کړي د آدم علیه السلام په حقله
نو رب العالمین جل جلاله په دې کې احسان کړو په حضرت آدم علیه السلام. و اذ یاد کاغه وخت قاله چې اوویلې ربک رب ستا للملائکة فرښتو ته انی جاعل یقینا ز ګرځونکی یما ز پیدا کوونکی یما فی الارض په ځمکه کې خلیفتن د یو نایب زما نظام به په ځمکه کې چلی. قالو فرښتو ورته وویل تجعلو یا پیدا کې ته یا الله فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد کوي فیها په دې ځمکه کې ویسفک الدماء تویوي وینې ونحن منگا نسبحو تسبیح وایو بحمدک سره د ثناستا ونقدسو پاکی بیانو لک تعالی را. قال اویل الله تعالی په جواب د فرښتو کې انی عالم یقینا ز پوهېږم ما پاغې څه باندې لا تعلمون چې تاسو پاغې باندې نه پوهېږئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.